یاره جی یو درخواست مې درته کوه جزانه غونته وایم که دا تنخوا مې ورته زیاته کړې تنها خو موږ تاسو له دا تېره شوې میاشت خو هم زیاته کړه 10,000 وې او 12,000 هم کړه. یاره جی ما تاسو ته ویم نه خو څه مجبورۍ داسې نو ځکه مجبوره شوم نو تاسو ته مې وي مجبورۍ خو نن سبا د هر چا دي او بیا تاسو ته د څه کمې دي روټۍ دې راولېږي کله کله زه راولېږم او بیا تاسو باندې خو د جومات د بیل بوج هم نشته نو بیا ستاسو داسې څه مجبوري ده څه مجبورۍ داسې وي چې هغه د ویلو نه خو چې تاسو غواړئ نو زه به یې درته ووایم کور والا مې بیمار دي او سرکاري هسپتال ته مې بوتلي وو خو هغوی وایي چې دا پریویټ هسپتال کې به د دې علاج کېږي او زه د هغې وس نه لرم نو زه ډېر مجبوره شوم ځکه مې تاسو ته وویل. امام صاحب الله به خیر کړي. ګوره امام صاحب چې کله د تنها سیوا کېدو ټیم راغلی نو ستاسو د ویلو ضرورت په نه راځي موږ به تاسو له په خپله تنها سیوا کوو. راځه یا الله ته زما په حال باندې خبردار ربه ته زما د مجبورۍ د خپلو خزانونو زما مدد وکړې او ته په خپله ختمې کړې یا رب العالمینه دې خلکو ته مې محتاج مه کړې خدایه زما د غیبي خزانونه امداد وکړې یا رب. نی په یو خبره مې ته کوله خفه کېږې نه تا چې ما ته څه غټه مجبوري ښکاري ده غټې غټې اوښکې په سترګو کې تاوې دي. پرېږده سړیه دا تېره شوې میاشت هم وی تنها راله سیوا کا اوس یې دا بانه رونیوله چې بیماري ده راته ته اوس ګارې راځه یاره درته هغه نیکانو زه به سویم دې کې امام صاحب خبر اورئ سلام علیکم امام صاحب ښه یې امام صاحب ستاسو خبرې ما ټولې واورېدې او تاسو ته تنخواه وي د هغې باوجود هم دله تنخوا سیوا نه کړه دا 500 روپۍ زما وس کې دي دا والا امام صاحب نه داسې هېڅ خبره نشته الله دې خوشحاله کړه او الله دې د دې اجر په هغه دنیا باندې درکړي. امام صاحب داړه نه یې له در کوم الله به خیر وکړي الله دې خوشحاله کړه الله دې جنت وکړي. ښه سلام علیکم. تا ماشوم خو ما چېرته لیدلی و هغه یا څه بچي نور سبب سلام علیکم وعلیکم څنګه ټیک ټاک دا اوس کېره بچي ښه دا زوتاوا نور سبب ماشاءالله تا کله سم ماشوم سبق وایي ها دې دا جی څه دی دا مې زبېرې دي ماشاءالله ماشاءالله کله کا ماشاءالله بس علم خو په هر بالغ نارینه زنانه دونه فرض دي چې دې په سلیمې بنت زندګي او د پیغمبر علیه السلام طریقې دا زده کړي او د هغې په لاندې زندګي تېره کړي. تا خو د امام صاحب هغه زوی دی چې دی په دې سره غرمه کې چپس ولې خرڅوي چې دوی دا څه مجبوري ده ورځم چې تپوس ترې وکړم تا خو ډېر قابل ماشوم دی او روح دې په غرمه کې چپس خرڅوي. بچې دا څه دي دا چپس دي کنه نو بچې په دې غرمه کې چپس خرڅېږي چې ته چپس خرڅوې ماما نو څه وکړمه مور مې بیماره ده زه پیسې جمع کومه چې مور له بې علاج وکړمه. بچې نو پلار دې نشته ماما پلار مې شته د جومات امام دی نو دا مې تنها راله ورکوي چې د کور خرچه پې نه پوره کېږي د مور علاج به مې پسې وشي. بچې دا چې د څو روپو دي دا 200 روپو دي دا 200 روپو دي دا والا بچې 200 روپۍ د چپسو شوې او دا 300 چای نام شو او دا بچې کور ته په وخت لاړ شه ښه ورځه مني پله چې رښتیا حل وتویمه ته واقعي ده چې د امام صاحب مجبوري ده ځکه چې په سره غرمه کې زوی چپس خرڅوي. داسې وې یار
د امام صاحب هغه ماشوم زوی موږ نه خو ډېره غټه غلطي شوې ده یار. علي پته چې ورشو او معافي تو غواړو اسې نه چې دړه نه موږ ته چې د ازار وځي او که نه یار راځه ټیم نه ضایع کوو. ته چې ورشو. السلام علیکم امام صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم څنګه دا ښه د امام صاحب چې تاسو مونږ دلته ولیدلې مونږ تاسو په جومات ته درتلو جي. خیر خو داس امام صاحب خیر دی خو تاسو ته مونږ ډېرې بدې ردې ویلې دي مونږ تاسو نه معافي غواړو. نشته خبره داسې نشته د ما په اړه کې تاسو ته هېڅ هم څه نشته او معافي د هغه لوی ذات نه پکار ده. زه په خپله ډېر ګناهګار یم. امام صاحب مونږ ته نن احساس وشو او مونږ یو فیصله وکړه چې د خیر نن مازدیګر مانځه کې به ټول ملګري مشوره کوو چې ستاسو تنها زیاته کړی شي ځکه چې زمونږ خپل ضرورتونه په زرګونو په لکونو په خپلو ضرورتونو باندې لګو نو څه خبره نه خو چې ستاسو د تنها خبره شي نو بیا مونږ په جومات کې یو بل ته ګورو. او استاد بل خبره دار کنه چې د اني په اوخه غټ ډاکټر دی او استاد ولو علاج به پری کوي ان شاء الله. نو بیا څه ته ګورو امام صاحب تاسو هم نن ما سره راځئ. یا الله ته د دې بدلې دی له په هغه جان کې ورکې او یا رب العالمین تا وعده کړی دا چې زما په نوم څوک ورکوي نو یو پلس ورکوم. یا الله د دې بدلې دی له په لکونو کروڑونو باندې ورکې زما خو نورې سوس نه کېږي دغه دعا ده ته کولی شم. امین ثم امین. چې ورشو دی السلام علیکم ګرانو کتونکو. زمونږ د دې ویډیو مطلب هرگز دا نه دی چې ستاسو زړه زار شي یا چا پورې خندا ده بلکې زمونږ د دې ویډیو مطلب دا دی چې هر څوک تاسو د خپل امام صاحب خیال وساتئ زکه چې موږ له 15 وخته جمع راکړي زمونږ نکام تړي او زمونږ جنازه کوي د امام صاحب خیال ساتل پکار دي. بالکل مرګرو او څنګه چې زما د مرګرو وي دغه شان دا موږ ته د علم رڼا خوري بل د پیغمبر علی السلام په مسلمان باندې ناس وي نو چې موږ د خپل امام خیال وساتو ځکه چې موږ ځان له څومره خرچې کوو او زموږ د امام صاحب کومه وګورو د هغه له 70,000 روپۍ تنخواه وي د هغې ضرورت دي د هغې بچي د هغې کورونه دغه شان مرګرو په دې ویډیو کې موږ څه کمې زیاتې شوي دي نو په هغې کې موږ ته بخښنه کوئ او د چاړو ازارول زموږ مقصد دا نه دی. موږ د ستاسو موږ کو د لکونه خلک موږ ګوري کو د چا یو لس کسان په دې باندې عمل وکړي نو ډېر مهرباني به ډېر شکریا به او موږ ته په ثواب ملو. خپل دعاګانو کې میاد ساتئ د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. السلام علیکم.